چې مړه سو شو کومه دا ګناه وکړه ولې دا ټول خلک یې نه کوي هغه فلانې نه کوي هغه لا خسړې ځان ته هغه دا کار کوي نو که دا فلانې ځان ته خسړې وي غلط کار کوي ولې تعالی جایز شو دا غلط کار یا ډیر خلک یا ټول معاشره یو غلط کار کوي نو دې معنا دا چې ما تابع کوم درته چا ویلي دا کومه فارموله ده چې تایز کړې ده د دې مطلب خدای چې الله د ډیر خلکو بدی وي قران کې نبی صلی الله علیه وسلم د اکثریت بدی وي او اکثر به جهنم ته ځي نو ستا مطلب دا دی زم دوی سره ورته تل غواړم دا تاسو څومره غلطه فیصله کوي مالکم کیف تحکمون صدر باندې شوی دا څنګه فیصله کوي دا په کوم طرف باندې رواني ډیر خلک چې یو کار کوي ولې دا کار څه جایز شو د ډیروالي د وجه نه وته په خپل هم دغه کار کوي نو دی وجه نه دا غلطي شبهه دي دا دروغ بهاني دي چې مړه ډیر خلک دا کار کوي چلوش د ډیرو خلکو الله بدی وي قران کې الله رب العالمین خپل نبی تم فرمایي وان تطع اکثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ای زما نبی کده اکثریت تابعداري وکړه په دې مقدس مکه دا کم ډیر خلک دي که دوی پسې لاړې تابع د الله د حق لارې نه واړې او گمراه بدي وګورئ الله رب العالمین د ډیرو خلکو تابعداري د گمراهۍ سبب ګرځولې ده الله خپل اعلان کړی په مقدس مکه گمراهان ډیر دي او چې ډیرو پسې لاړې گمراه بشي او د گمراهۍ آخري سټاپ هغه نعوذ بالله د جهنم اور دی په دې بنا باندې د اکثریت او د ډیرو خلکو عمل دا خو ما ته د پاره صد جواز یا د دې لپاره چې دا کار موږ تاسو له خیر دې نقصان نه راکړي د دې دا خو د دې لپاره صدقه نه دی جواز نه دی چې دا ځان لپاره جواز ګرځي بلکې دا تباہی لار ده همدا وجه د زما محترم ورونو کومه صحابه کرام ته وګور رضی الله عنه کچرته دوی په ډیرو په ستلی وي نبی وګور دی یو صحابي ایمان نه راوړ صحابه کرام رضی الله عنهم چې د مکې نه د نبی صلی الله علیه وسلم تحریک شروع شوه دی اول سلور ملګری ابو بکر دې په مشرانو کسانو خدیجه الکبرى رضی الله عنها د پزنانو کې علی رضی الله تعالی عنه دې په مشمانو کې او زید بن حارثه رضی الله عنه دې په غلامانو کې در سلور کسانو قافله ده د نبی علیہ السلام اولنی مرګري دا سلور اولنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم منبران دی او مرګري د تحریک او بیر دغه زینه د تحریک آغاز شوه تاسو ته ما سابقون الاولون هغه موضوع کې ویلو چې هغه صحابه چې اولنی ایمان والو بیرست ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دعوت باندې بیا د غټ صحابه راغلي دي ایمان ته او هغه یو پټ کله دعوت کې یو ایمان راوړل هغه خدا ولې ویل چې مړه د ټوله مکه او د ټول عرب او د ډیر خلک په دغه لار روان استاد به دا خبر راويست نو موږ لږ په دې طرف روان یو د مکه مشرکانو په مرتدا ویل چې کله رسول د دعوت ښکارا شو ورته تاسو دا یو څو کسان په حق او موږ ټول په باطل او قران کې الله ایتونه راولګل بالکل تاسو ټول په باطل یو دا یو څو کسان په حق څوک چې زما د نبی مرګري دي دا یو څو کسب د ګوتو د شمار دا په حق دي دا جنت والا دي او تاسو ډیر او دا ټول د جهنم والا یو گمراهان الله تعالی فیصله الله رب العالمین د اکثریت نو د سرونو نو ډیروال نه متاثر کوي